نه دې کې شته نه خیر دی نن به دې کې درس ووایو څه پروا کوي پروا نه کوي دې کې وایو نو ټولو سره ځان اشنا کوي که نه خرازونه نه درس زمونږ لیست دی لیست نن په څه باندې خبرې کوو مونږ لیست باندې خبرې کوو لیست څه شی دی دا اصلا کې ډېر یو مهم ټاپک دی فی الحال زه په HTML کې وایم خو د دې استعمال چې کله مونږ CSS وایو په هغې کې بیا ډېر مهم رول لري دا لیست نو اول خو به زه ټایټل ولیکم دا زما ټایټل شو او دې کې به څه شی ولیکم زه دې کې به زه ولیکم لیست او کلوز به بېرته څه شی کوم ټایټل به کلوز لیست مونږ سره یاد ساتئ دوه قسمه دي بلکې درې قسمه دي خو مونږ نارملي دوه قسمه وایو یو ته مونږ ویلی شو اډر لیست ورته ویلی شو او دوهم چې کوم دی هغې ته څه ویل کېږي هغې ته ان اډر لیست ورته ویل کېږي درېیم شته هغې ته ډیفینیشن لیست وایي چې ورته ویل کېږي ډیفینیشن لیست ورته مونږ ویلی شو خو دا ډیفینیشن لیست نه یوز کېږي او دا اډر او ان اډر لیست مونږه ډېر استعمالو لیست داسې لکه تاسو لیست چې اډر لیست کله شروع کوئ نو او ال باندې شروع کېږي او بیرته او ال څنګه کېږي کلوز کېږي او په دې کې نه داسې بلټ راځي سمبول راځي د دې په واسطه باندې مثال په ډول زه راسم دې کې لیکم ال آی لیکم تاسو یاد ساتئ کله چې تاسو د دې اډر لیست جوړوئ نو دې منځ کې به ال آی لیکو ال آی مینس لیست آیټم څه معنا دی لري لیست آیټم لري معنا لکه زه لیکم په دې کې فار ایگزامپل ما ولیکل نیم یا فار ایگزامپل ما ولیکل سټوډنټس نیم دا مې ولیکل دا به دې کې اوس که زه دا سیو کړم په ډیسکټاپ باندې مې سیو کړو یو نوی فولډر علم څه په نامه لیست په نامه بیا راځم دلته نوم چې ورکوم لیست ډاټ HTML له هغې وروسته راځم لیست ته دې دا فایل اټومیټیکلی ډبل کلیک کا دې به رانشي دا یو لیست دی ما سره که نه لیست دی زه لیکم هیډینګ 1 راځم دا لږ ځان سره کلوز کوم چې ورته ورکوم هیډینګ 1 دا سیف کوم له هغې وروسته راځم دا لږ ریفریش کوم ځان سره نو ګوره اډر لیست کې چې دی سوري ما مخکې سیمبل ویلي خو اډر لیست کې شمارې راځي هغه ان اډر لیست دی چې هغه سیمبل راولي شکلونه راولي نو ګوره دې په خپله اټومیټیکلي یو شماره راولي زه هم چېرې مثال اوس باندې کې دا هیډینګ ستا سټارټ کړي دي یا هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 یا چې هر یو فارمیټ تاسو واخیستو دا والی زه هم چې نور پکې څه پکار دي نور پکې موږ سره څه شی راشي باید نو ته به راشي دلته ودرېږي او د هغې وروسته ولیکي مثال ال آی زه ولیکم فار ایگزامپل امپلایز نیم ال آی به بیرته څنګه کوو موږ کلوز به یې کوو را به شو دا به لږ ریفریش کوو ګوره دا شماره نمبر 1 دا شماره نمبر 2 دا 4 به لرې کوو موږ کوم چې بره راغلی دي دا یو لیست دی موږ سره که نه داسې لیست چې برابرې په دې شکل به برابرې 1 2 3 به دا خپله شمارې راولي بیا مثال ته وایي چې ته یو بل سم لیکنم غواړې لکه لیکمه ما ولیکل کورسز ال آی کلوز که ځان سره کورسز ال آی به ځان سره دې کې کلوز کو سیو پې کړم هغې نه پس به راشم دا به لږ ریفریش کړم لرې کورسز څه چې ما سره دلته پکاري هغه لکه زه لیکم ال آی زه لیکم مثال ډیپلوما کورسز راشه ال آی کلوز که ځان سره سیو یې کړه له هغې وروسته دا ریفریش کړه ځان سره یعنې دلته چې موږ څه لیکو هغه لیکلی شو اوس تاسې نه یو نفر پوښتنه کوي چې د شاګردانو نومونه دې ولیکل شي شاګردانو نومونه دې ولیکل شي په لیست شکل کې نو د شاګردانو نومونه باید د سټوډنټ نیم نه لاندې ولیکل شي که نه نو تاسو به څه کوئ دلته دا ال آی کلوز دی که نه دې کلوزینګ نه د بره ګورئ دې کلوزینګ نه بره او سټوډنټس نیم نه لاندې به تاسې بل او ال شروع کوي او بیرته به دا او ال څنګه کوي دا به کلوز کوي مطلب هغې په داخل کې به بل اډر لیست شروع کوو مونږ او د هغې اډر لیست په داخل کې به چې شروع کوو مونږ ال آی یعنې لیست آیټم به شروع کوو نیم فار ایگزامپل احمد ال آی له ځان سره څنګه که کلوز کا ال آی کلوز کا
فار ایگزامپل نیم احمد شو بی ال آی. فار ایگزامپل سجاده ال آی. بیر هغې نه پس ال آی نور بی ال آی. بی ال آی فار ایگزامپل ال آی زه لیکم مثال میرویس ال آی. بیا زه فار ایگزامپل لازمه ال آی لیکمه حمید الله ال آی. دا نومونه مې ولیکل. دا به سیف کړم زه له هغې وروسته به راشم دا به ریفریش کړم. تاسو وګورئ دننه به کې یو بل لیست جوړ شي. دې ته سب لیست ویل کېږي. شمارې 1 2 3 نه شروع شوه دا ټولې مونږ ته راکوي یو په یو سره. تاسو پرې مقصد پوهېږئ که نه؟ نو لیست چې کله دې مونږ ته برابري په دې سټایل سره برابري، په دې ډیزاین سره یو لیست دې برابرولی شي. تاسو مقصد پوهېږئ که نه؟ لیست به څنګه برابرې؟ لیست به په دې شکل برابرې، په دې فارمیټ سره به لیست برابرې. نور څه پکار دي؟ مثال په ډول موږ وایو چې امپلایز نیم. نو امپلای نیم به دلته د سکیپ کې بریک به کې او له هغې وروسته به راشي دلته به ودرېږي. زه به راشم دې ته به ولیکمه، دلته به څه ولیکمه؟ فار ایگزامپل دیز کې به ولیکمه، دیز کې به ولیکم ال آی. بیا به ولیکم مثال اسرار الحق ال آی کلوز کا. امپلایز دپاره لیست برابرې دا شانته. ولې بنالې؟ نم دې اخیستې مونږ که نه؟ نو ته به چې والې او ایل به والې. ته دا هم کولی شي او ایل په ځای چې شي ولیکي یو ایل. یو ایل څه معنی؟ ان اډر لیست. ان اډر لیست هم یو د بل په داخل کې هم شروع کولی شي. کلوز یې چې که یو ایل. اوس به دا امپلایز چې دی دا په شمارو نه راځي، دا به بلیډ شکل لري. فار ایگزامپل میرویس ال آی کلوز که ځان سره راشي. مثال زه لیکمه ال آی ما ولیکل نور الحق ال آی کلوز کومه. مثال ما ولیکل ال آی ما ولیکل سجاد احمد دا کلوز که. څومره چې تالی اوس ګوره دی به دا دویم پارټ په شماره باندې نه راوړي. دا دویم پارټ به په چی نه راوړي؟ دا به په شماره نه راوړي، دا به په دې شکل راوړي. اوس ګوره مونږ چې دا سمبول دی بدل شي نو بیا به څه ولیکئ؟ بیا به دلته ولیکئ ټایپ از اکول ټو فار ایگزامپل زه لیکم ډاټ اټ. چې مو ولیکلو ډاټ اټ مو ولیکلو نو دا ډاټ اټ نه دا ډاټ اټ سټایل دی کې نه شو اخیستی. سکوایر چې ورته والا سکوایر ولیکه، سیف یې کله ځان سره راشه د هغې وروسته دا لږ ریفریش که. بدلوی هم شو ورته سرکل سکوایر چې شی تاسو والئ ډیش مطلب باندې ورسېدی که نه؟ دا بدلوي، دې ته هم بدلوی شو. ګوره یو ایل او ایل ته ولیکه ټایپ از اکول ټو اے. نو بس د اے نه به دې سټارټلی اے بی سی داسې به راځي. بیا دا هم بدلولی شو. دې تاسو ته چې کوم دا اے بی سی 1 2 3 ښکاري دې ته کوم اډر لیست اوس موږ وایو؟ اډر لیست. او دا چې کوم تاسو ته بلې ښکاره کېږي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ان اډر لیست ویل کېږي. نو لیست موږ لرو په دوه طریقو سره ده. او د دې لیست په سیسیس کې ډېر مهم کار وي. دا مینو چې جوړېږي که نه، دا مینو چې موږ جوړو دا مینو یاد ساتئ. ګوره دا مینو جوړه شوې ده، دا د لیست په واسطه جوړېږي. موږ به سیسیس کې انشاءالله بیا ووایو چې یو ډراپ ډاون مینو به څنګه کریټ کړو. همدا لیست به د همدې په واسطه به مینو څنګه کېږي بیا جوړېږي. خو دلته صرف یاد ساتئ چې دلته کریټ کېدلو طریقه څنګه ده. نو د کریټ کېدلو طریقه یې موږ سره په دې شکل باندې ده. اوس که یو نفر ماته داسې ووایي چې کورسز دي کورسز، اوس وایم چېرې بس دې نه لاندې ډیپلومي کورسز نه لاندې نور معلومات هم زه لیکم. نو به ډیپلومي نه لاندې راځه که نه لیکم؟ ال آی ولیکه ال آی ډبلوبي نه لاندې. مثال زه لیکم انګلیش لینګویج کورسز دا ولیکه ورته. بیا ورته ولیکه فار ایگزامپل کمپیوټر ساینس کورسز آی کلوز که ځان سره. کله چې دا سیف کړو مونږ او له هغې وروسته راشو دا ریفریش کړو نو دې مونږ ته هغه شمارې بیا راکړي. بیا که د دې په ان سایډ کې مونږ لیکنې کړو نو بس دې لپاره تاسو نور پوه شوئ چې په ان سایډ کې لیکنې کوئ د دې کلوزینګ نه بره به درېږو، یا به او ایل شروع کړو او یا به او ایل شروع کړو یا به یو ایل شروع کړو او د هغې په ان سایډ کې به د لیکنې کړو. نو انګلیش کورس مثال ما ولیکلو ډي ایل مې ولیکلو.
مثال زه لیکم په دې کې ډي ټي لیکم پی پی ایل لیکم مثال دا لیکم همدغه شان پکې مثال منګه نور کورسز لیکو اس سی لیکو دا ځان سره سیو کو راځو دا ریفریش کو مطلب باندې ورسېږي کنه نو دا لیست شو یو لیست چې کله کریټ کو په دغه طریقې سره کریټ کیږي دغه څه پرابلم شته تاسو ته څو قسمه لیست مې تاسو ته ویلې دوه قسمه هغه ډیفینیشن لیست نه یوز کیږي یو آرډر لیست دی او بل موږ سره بده کی ان آرډر لیست دی نو ګاډر لیست شروع کوو هغه هم تاسو خو خدا او که تاسو ان آرډر لیست شروع کوئ نو هم تاسو خو خدا تاسو د چایز مطابق یو لیست بده کی موږ سره کریټ کېدای شي ډیفینیشن لیست د سی هغه ډي ال سره جوړیږي ډي ال سره او دا ډي ال بي ته کلوز کیږي موږ سره صحیح شو کنه ها دغه په داخل کې موږ به سن لیکو بیا پاراګراف لیکو موږ یو لیکنه نه پاراګراف د لپاره استعمالېږي دا یو پاراګراف شو دی بل پاراګراف شو دا بل پاراګراف شو دې لپاره موږ استعمالوي صحیح شو چې معلوم مطلب دی چې دا ډیفینیشن کې د دې لیکنې معرفت د بل لیکنې معرفت دې لپاره استعمالېږي دونه یوزفول نه دی کنه ځکه موږ کدا اسکونو به ډایرکټ موږ د پاراګراف معلوم دی نو دې لیکلو ضرورت به کې موږ سره نشته مطلب باندې ورسې تاسو نو دا د دې استعمال شته نو دې وجنه دا ډیر یوز کوو موږ دا زمونږ ټاپیکو د څه په باره کې د لیست په باره کې د لیست په باره کې په اشتمال کې کومه بله خبره نشته دی زه به تاسو ته وړوکې خبره بله تشریح کوم به دې کې هغه به د لینکس باره کې تشریح کوم د څه باره کې لینکس ګورئ اوس یو زه وایم زه غواړم یو لینک جوړ کړم دا به ډیلیټ کړم لږ لینک جوړ کړم لکه دلته ما ولیکل هیډینګ 2 مې ولیکلو او بیرته مې کلوز څه شی کړو بیرته مې کلوز هیډینګ 2 کړو زه رالم دې ځای کې مې ولیکل مثال ما څه ولیکل ما ولیکل هوم مې ولیکلو بیا مې ولیکل مثال ګوره ما سپیس دپاره به ان بي اس پي وایو که نه دا به استعمالو دا به د سپیس دپاره استعمالیږي دا به را کاپي کړم زه کنټرول سره دلته به 2-3 ځلې فیسټ کړم بیا به ولیکم چې اباوټ به ولیکم که نه بیا به هغه نور سپیس به فیسټ کړم بیا به چې ولیکم زه مثال ګیلري اوس زه غواړم چې د هر یو پیج سره لینک جوړ کړم ارتباط لکه ته راشه یو نوی فایل والا او هغه فایل سیف که د چی په نامه باندې about ډاټ html په نامه باندې په دې کې ته کوډ ولیکه لکه html ولیکه کلوز کې html بیا راشي د هغې نه وروسته چې ولیکه هیډ ولیکه هیډ کلوز که بیا د هغې نه پس راشه باډي ولیکه باډي ځان سره کلوز که تاسې خبرې ته خیال شته که نه دا شانته اوس راشي په دې ځای کې ته ولیکه مثال ټایټل ولیکه زیکس ټایټل شو موږ سره راشي په دې باډي کې مطلب یو پاراګراف لیکنه کې ته ولیکه مثال هیډینګ 2 زه ولیکم مثال زیکس یا نور څه وغیرہ لیکنه کې دا اباوټ پیج دی ما ډیزاین کړو دلته اوس ته راځي یو پروګرام د لارې ته ورته لیکنه هم راوړي دا یو پروګرام دی زه ورته دا لیکنه راغواړم کاپي کړم او دې پاراګراف په منځ کې ورته څنګه کړم پاراګراف په منځ کې ورته پیسټ کړم پیسټ دلته راشي تاسو سپیس واچوئ پیسټ یې کوئ سیف یې کوئ سیف شو که نه اوس وایم چې کله په دې اباوټ باندې څوک کلیک کړي ویر از اباوټ دا دی که نه نو باید چې هغه پیج ته لاړ شي نو ته به څه وکړې را به شي دې کې به ولیکې ا لینک دپاره بیا به ولیکې ایچ ریف ایچ ریف مینس هایپر ریفرنسز از ایکول ټو د هغې نوم څه دی اباوټ ډاټ html دی نوم دی که نه موږ سره او دا اباوټ په اخره کې به د څنګه کوو موږ اباوټ به کلوز کړو که ا به کلوز کړو اوس ته راشي دا پیج لږ ریفریش کړه اوس چې په دې زه کلیک کوم ډایرکټ شی خلاصېږي هغه اباوټ والا پیج خلاصېږي موږ سره که نه نو داسې یو لینک او یو ارتباط دپاره د دې استفاده کولی شو ا مینس انکر څه معنا لري انکر معنا لري ا معنا چې ده که نه هغه د څه ورکوي انکر معنا ورکوي صحیح شو که نه نو دا د لینکس دپاره دا طریقه ده ته نور پیجونه ډیزاین که هغې سره هم په همدې طریقې سره تاسې لینک جوړ کوئ H means hyper references
نو ته اوس ګوره اوس دې کې یو خبره ده که نه چې کله ته په دې باندې کلیک کړي په دې باندې ډایرکټ باندې سیم ډاکومنټ کې دا خلاصېږي زه وایم نه دا یو نوی ټایپ کې خلاص کړه په دې سیم ډاکومنټ کې نه خلاصېږي یو نوی ټایپ کې دې خلاص شي نو ته په دې لینک کې ودرېږي او دلته به څه ولیکې ټارګېټ چې ولیکي ټارګېټ انډرسکور به کې دي او به لیکي چې بلینک دا به سیو کړي له ځان سره له هغې وروسته به راشي دا به لږ ځان سره ریفریش کړي اوس ګوره چې په دې کله کلیک کوم دا به یو نوی ټایپ کې خلاصېږي ځان ته دا ځان ته ټایپ شو دا موږ سره به دې کې ځان ته ټایپ شو نو یو لینک چې کله تاسې ځان ته ټایپ کې خلاصول غواړئ دې دپاره به څه لیکو موږ دې دپاره به موږ دلته بیا ټارګېټ از اکول ټو دې ته سپیشل اټریبیوټ ویل کېږي سپیشل اټریبیوټ دې ته موږ وایو تاسو بیا د هغې لپاره د دې نه استفاده وکړئ او د استفادې سره هم دې باندې تاسو پریکټس هم وکړئ هغه ویب سایټ پورې اړه لري اکثره ویب سایټ ګوره سیم کې خلاصېږي څه ځان ته خلاصېږي ټارګېټ صحیح دی ټارګېټ انډرسکور لینک او انډیویژولي صحیح شو که نه تا ته دې کې رسي چې خپل پیج دې هم پاتې شي خپل پیج د په ځای پاتې شي او د بل پیج که هغه ولولې کلوز کړي دا خو به نه کلوز کړي دا خو به پاتې دی سره که نه مینو خو چې د دې سی ایس ایس په ترو جوړېږي هغه دلته نه جوړېږي نه دې کې نه جوړېږي نو لینکس باندې به انشاءالله بیا نورې خبرې ته سبا ډیټیلس وکړم نن تاسو په همدې درس باندې پریکټس وکړئ بس دی